که تر دې دمه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. د که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نور سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او نظرونه د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک اوس راځو چې څنګه موږ ټیبل جوړو. لومړی راځو یو ډیټابیس جوړو. په هغې ډیټابیس فایل کې موږ ټیبل جوړو. په مایکروسافټ آیکون باندې دلته کلیک کوو، ډبل کلیک کوو، د اکسس پروګرام بیرته کوو. دلته ورته چې بلانک ډیټابیس، مثلا کله چې موږ بلانک ډیټابیس ونیسو دلته په دې بلانک ډیټابیس کې دلته ورته نوم ورکوو. مثال زه ورته وایم چې سکیل ټک ډیټابیس د چی په نامه سکیل ټک په نامه یا سکیل سټیک مثال په دې نامه باندې یو ډیټابیس جوړوم. ته چې کریټ مثال یو ډیټابیس موږ جوړ کړل. تر اسان دلته ټیبل ګور دلته لیکلي چې ټیبل 1 ډیټابیس موږ سیف شو په د اکسس په فارمات کې دلته د سکیل ټک .scc.db په نامه باندې راځو. ګورل ته وایي چې ټیبل 1 دلته موږ په دې کې په ټیبل باندې کار کوو. سم ټیبل فایل کو چې په ټیبل باندې موږ څنګه کار کوو. دلته اتومات یو آی ډي نمبر یې ورکړه. که زه دلته راشم دلته ورته وایم چې ډیزاین ویو ته لاړ شم نو دا به لومړی پوښتنه د دې لپاره وکړي چې دا فایل سیف کړي. دلته که تاسو پریفکس ورکوئ یا مختاړی ورکوئ نو دلته به لومړی زه ورته وایم چې TBL مثال چې کوم بل پروګرام ته دا امپورټ کوئ یا کله تاسو کوډ کوئ انډرسکور ورکوئ او که نه ورکوئ ورته چې سټوډنټس ټیبل په نامه د سټوډنټس په نامه باندې زه دا سیف کوم. دا د ټیبل نوم شو چې شو سټوډنټ ټیبل. که دلته وګورئ مثال دا دلته راغی. که زه بیا ډیزاین کلیک کوم نو دې حالت ته راغی. که دې حالت ته وګورئ دلته مثال آی ډي یعنی اوتو نمبر دی دا اتومات. مثال دلته د آی ډي په ځای زه ورته وایم چې student ID مثلا student ID دلته راځم ورته وایم چې student name مثلا student name په دې کې به تاسو سپیس نه ورکوئ. یو نوم ته به چک کوئ سپیس به نه ورکوئ. که زه دا student name ورکوم دلته ورسم شارټ ټیکس لکه مخکې پخواني ډیټابیسونو کې ټیکس به مثال دلته لانګ ټیکس دی مثال هلته میمو دا شین. اوس خو دلته مثال مونږ شارټ ټیکس د دې لپاره نیسو ټیکس د دې لپاره نیسو چې مثال نوم ورکوو یا یو لنډ متن لیکو. په دې شکل سره موږ دا نوم ورکوو. اوس بیرته ځم چې ویو ته کله چې ویو کوم مثال وایي دا سیف کوم ورته یا سیف مثال ګور دلته دا چې شو دلته راځم د اکسل باندې دلته ډبل کلیک کوم دا دې پوره شي. اوس که سټوډنټ آی ډي شو دا خو اتومات ورکوي. دلته که ورته سټوډنټ نیم مثال دلته سټوډنټ نیم دلته به څه انټري کوي. مثال زیاتره اوس خو په نړۍ کې مثال لکه وایي چې فرست نیم لاست نیم کم یو مثال دلته ته ورته ورکوي. خو ښه خبره دا ده چې مثال موږ دا تقسیم کو. ښه کار یې دا ده چې دا تقسیم شي په شي باندې فرست نیم او لاست نیم باندې. اوس دلته لیکم چې فرست نیم او بل ورته وایم چې لاست نیم. دلته لاندې راځم ورته وایم چې لاست نیم دپاره هم چې ټیکس نیسم مثال او بیا راځم ورته وایم چې تب وهئ مثال ته راځئ په دې شکل سره ورته وایم چې ادرس مثال دلته ورته ادرس لیکم. مثال بیا انټر یا تب بیرته راځم دلته ورته وایم چې سیټي مثال کم ښار دی. بیا راځم ورته وایم چې سټیټ کم سټیټ دی یا پروینس کم پروینس دی. راځم او بیا ورته وایم چې زیپ کوډ چې دی زیپ کوډ د دې چې دی مثال د زیپ کوډ شو. مثال بیا راځم ورته چې فون نمبر ورته وایم چې که فون نمبر مثال دا چې دی فون نمبر دی. که فون نمبر زه ونیسم مثال دلته ورته نمبر ونیسم نو بیا کېدای شي موږ چې وکړو ډاش ورکړو او یا مثال څوک ډاټ ورکوي یا یو فارمت کې سره برابر یا مخکې د هغې نه پلس ساین ورکوي په دې شکل سره. نو د دې لپاره ښه دا ده چې موږ چې ونیسو شارټ ټیکس ونیسو. شارټ ټیکس هم چې ونیو دلته بیا راځو
د دې زیپ کوډ لپاره چې نیسو نمبر نیسو ځکه چې دې کې ټیکس نشته دا په نمبر باندې شروع کیږي مختلفه نمبر چې تاسو ورکوي نو دلته به چې ورته ونسئ نمبر مثال دا نمبر شو اوس که زه راشم ویو کما نو دا به چې مثال کله چې تاسو دا ویو بټن باندې کلیک کړئ دلته دا تاسو سیو راځي چې یو must first save the table. Do you want to save the table now? We was to save کړه فایل او ته یس مثلا مخکې دې چې ویو تلل شو دا چې کې سیو کړئ نو دلته ګوره دا چې شو سیو شو کتل تر شي مثال د دیز نام کولای شي چې یو فیلډ اضافه کړي مثال یو فیلډ مثال د دیز نه اضافه کړي دیز نه ورته ونی سي چې مثال هر فیلډ مثال تاسو اضافه کول غواړئ لکه زه ورته چې ډیټ ټایم مثال دا میونی ګوره فیلډ نیم څه ده ورته چې enrollment date سوچ مثال دا دغه شی ګوره بل راغی په دې شکل سره هم تاسو کولای شئ چې په اسانه طریقې سره چوکۍ ټیبل د لپاره فیلډونه غوره کړئ چې مثال په دې حالت کې هم تاسو کولای شئ که زه بیرته ډیزاین ویو ته راشم وګورئ مثال دا دلته دا فیلډ دلته څه شوی کریټ شوی یا جوړ شوی دی که ویو ته راشم بیرته مثال په دې حالت دا مثال څنګه تاسو یو ټیبل جوړئ دا ابتدایي درس و چې مثال اوس موږ ټیبل باندې کار پیل کړو ورو ورو په دې ټیبل باندې کار پیل کوو په د اکسس ډیټابیس کې چې موږ کار کوو یوازې د سنه چاول به ټیبل خلاصو بیا به کوئری ته ځو بیا به فارم ته ځو بیا ریپورت نه دا مختلف سره ګډ وډ سره یو ځای میکس کار کیږي یعنی سره ګډ به کار کیږي ټیبل هم جوړ کړو فارم به جوړو بیا هغه د پر کې د کوئری ضرورت چې کوئری ورته جوړ کو نو په دې شکل سره دلته مثال دا موږ دا کوو د دې ګوره د ته چې د پرایمری کی ان ده دلته ګوره دا پرایمری کی د دې باندې ان ده چې د پرایمری کی کالم ده مثال دا ریکارډ یونیک ده مثال یونیک ریکارډونه دا مثال چې قبلي مننه چې تر دې دمه زما سره وای خپل وړاندیزونه د کمنټ په برخه کې زما سره شریک کړئ پښتو په خپل ژبه خپل مهارتونه پورته کړئ